یوه ډېره عبرتناکه او د پند نه ډکه قصه در سره شریکوم چې یو قاضي یوې ډېرې نیکعمله او مندګزاره ښځې سره د شپې څه وکړل. ویډیو در سره تر اخره وګورئ. امید لرم چې ستاسو لپاره به ګټوره تمامه شي. قاضي عبیدالله بن حسن رحمه الله چې د بصرې اوسیدونکی و، هغه نقل کوي چې ما سره یوه ډېره ښایسته خوبصورته عجمي غلامه وه چې هغه دومره ښایسته او خوبصورته وه چې زه یې په حیرانتیا کې اچولی وم. یوه شپه چې هغه اوده وه او د شپې ناوخته زما سترګې خلاصې شوې، نو ومې لیدل چې هغه په خپل ځای کې نشته. ما ځان سره ډېر زیات افسوس وکړو او ومې ویل چې دا خو ډېر زیات عجیبه کار شوی دی ځکه چې هغه په خپل ځای کې نشته. زه بیا د هغې د پیدا کولو لپاره راپاڅېدم، نو ومې لیدل چې هغه خپل پروردګار الله تعالی ته په عبادت کې مشغوله ده او هغې خپل تندی الله تعالی ته په سجده باندې لګولی دی او په خپل دردېدلي غږ کې د الله تعالی په دربار کې سوال کوي او وایي چې ای زما ربه، ستا چې ما سره کومه مینه ده، تا ته دې د هغه مینې واسطه او زه ستا نه سوال کوم چې ته زما مغفرت نصیب کړه. کله چې ما دا خبرې واورېدې نو ورته مې وویل چې داسې مه وایه، بلکې داسې ووایه چې ای پاکه ربه، تا ته دې د هغه مینې واسطه کومه چې زما تا سره ده چې ته زما مغفرت نصیب کړه. کله چې دغه عبادت ګزارې او ښایسته غلامې چې په حقیقت کې د شهزادګۍ جوړېدو قابله وه دا خبره چې کله واورېده نو ویې ویل چې ای غافل انسانه، د الله تعالی ما سره مینه ده، نو همدې لپاره یې زه د شرک د تیارو نه راوویستم او په اسلام کې داخله کړم. دا ما سره د الله تعالی مینه ده چې زه هغه په خپل یاد کې د خوب نه راپاڅولم او ته یې ویده پرېښودې. که د الله تعالی ما سره مینه نه وه نو هېڅکله به یې هم ما ته په خپل دربار کې د ودرېدو اجازت نه راکوو. قاضي عبیدالله بن حسن رحمه الله فرمایي چې زه د دې د خوبصورتۍ او ښایست نه د مخکې نه هم متاثره وم او اوس مې چې د دې دومره ښایسته او د عقل نه ډکه گفتگو واورېده نو زه یې په حیرانتیا کې واچولم. ما ورته وویل ای د الله تعالی نیکعمله بنده، ذاته ما د الله تعالی د رضا لپاره آزاد کړي. کله چې دغه غلامې دا ښځه واورېده نو ویې ویل چې زما آقا دا تا ښه ونه کړل ځکه چې تا زه آزاده کړم، ځکه چې اوس به ما ته یو اجر راکول کېږي او کله چې زه غلام وم نو هغه وخت کې ما ته 2 اجرونه میلاوېدل، یعنی یو ستا د اطاعت اجر او دویم د الله تعالی د اطاعت کولو اجر. قدرمنو دوستانو، واقعا چې د الله تعالی په رښتینې سره عبادت کول انسان ته ډېر څه ورکوي او الله تعالی په هغه خلکو خصوصا مهربانه وي څوک چې د الله تعالی د حقوقو خیال ساتي، د انسانانو د حقوقو خیال ساتي او د الله تعالی خاص عبادت کوي او په تیارو کې الله تعالی ته اوښکې تویوي. الله تعالی دې موږ تاسو هم خپل نیکعمله او مندګزاره انسانان جوړ کړي او پاک رب دې زموږ ستاسو نه هم راضي شي.